अस्सलामु अलैकुम अमलियाती मोहब्बत चैनल के स्तासो हरकले दे मा तासु दपारा यो ज़बरदस्त और ज़र असर कौन की तावीज़ रोड़ल उदा तावीज़ द नाजायज़ रिश्ते ख़त्मवलु दपारा दे और अगो खल्को दपारा दे चे द अगो तलुकात गलत वी यानी द खज़े बलचा सर तलुकात वी या द खवन बलचा सर तलुकात वी या यो दो मलगरी वी چې هغه کې یو ملګری بل چا سره تعلقات جوړ کړی وي او هغه پتا سو خنه لګي یعنی د دې تعویض دا مقصد د پاره دی چې د دوه خلکو ترمنځ جدایي راوستلو د پاره د تعویض به تاسو خ مقصد د پاره استعمالوي دا نه دی چې تاسو چا سره نه لګي او تاسو په هغه باندې دا تعویض کوي او دوه ملګری جدا کوي اور یا تاسو خزا اور خون جدا کوي یا نورې داسې رشتې وي چې هغه تاسو ته څه تکلیف نه درکوي او تاسو د هغې جدایي دپاره دا تعویض ولیکئ نو دا تعویض جدایي دپاره دی دا نوراني تعویض دی یعنی دکې د الله نومونه استعمال شوي دي نو دا به حالت مقصد دپاره نه استعمالوئ ولې که تاسو حالت مقصد دپاره استعمال کړلو نو بیا د کم نقصان دی هغه به ستاسو ترغاړي وي بیا به تاسو ماته نه وایئ مولانا صاحب مونږ دا تعویض کړی و او د تعویض اثر په مونږ باندې پرېوتلو یا مونږ ته درد اور تکلیف ملاو شو یعنی تاسو به د هغه چا نه هغه رشتونه لاس ووینځئ چې کومې تاسو ته ډېرې زیاتې عزیزې وي نو دا تعویض به تاسو ناجایزې دپاره نه کوئ دا مالا یو خور په وټسپ باندې میسیج کړی دی چې زما فیملی زما د اجازت نه بهر زما د پسند نه بهر زما کوئی دن بل چا سره کړي دا او زما بل هلک وخت دی نو دا تعویض هغې خور دپاره دی که چیرې هغې دا تعویض په سوچ سمجھ کې اور وکۍ سره په حق ای اور دا تعویض یې وکړلو نو چې حق کم هلک د ده نه دی خوښ هغه سره به د ده رشته ختمه شي اور چې چا سره دا محبت کول غواړي یعنی واده کول غواړي محبت یې ورسره دی نو هغې دپاره به زه دې له بل تعویض ورکوم دا صرف د ناجایز یعنی د دې خوښه نه ده چې یاره زما دې سره واده وشي واده څه د یو ورځې یا د یو غنټې خبره نه دی دا د ټول ژوند خبره دی اور ژوند ډېر قیمتي دی نو دې د وجې نه تاسو خپلې خوښې سره واده نارینه ته هم حق دی اور ښځې ته هم حق دی اور د هغې ښځې هلک خوښ نه دی نو دی ورسره که واده او هم کړلو نو نه به هلک خوشحال وي اور نه به جنۍ خوشحاله وي د دواړو زندګي به خراب شي اور که د هغې هلک چې کم د ویلي دي چې زما خوښ دی که چیرې د هغه هلک د جنۍ سره محبت وي نو بیا د درو کسانو زندګي خرابه شوله نو دې د وجې نه دا تعویض ما د خور له راوړلو چې ستا کم هلک خوښ دی که چیرې ته هم د هغه هلک خوښه وي نو ستاسو یو بل سره محبت حقیقتي وي نو دا تعویض دی هغه هلک وکړي او که چیرې هغه هلک تا سره محبت نه وي نو محبت دپاره ته زما په یوټیوب چینل کې نور تعویضونه وګوره هغه تعویضونه به ته محبت دپاره استعمال کړي اور دا تعویض به ته هغه هلک دپاره استعمال کړي چې چا سره ته واده نه کول غواړي یعنی ته غواړې چې هغه سره زما رشته ختمه شي د دې تعویض دپاره دا شرط دی چې تاسو به صفا سوترا وئ یعنی د پیریډس په ورځو کې به دا نه کوئ چې کله ښځې باندې مونځ اور روژې معاف شي نو زنانه په دې باندې ډېرې ښه پوهېږي چې کومې ورځې زه یادومه اور زه په دې کې د هغې زنانه د هغې خور نوم هم نشم اخیستلی اور چې د چا نومونه یې ما ته رالیږلي دي چې کومې خوښ دی د هغه وله او چې کومې نه دی خوښ دی هغه وله نو زه هغه تاسو ته په دې ځای کې نشم وړاندې کولی دې مقصد صرف دا دی چې هغه جنۍ پوه شي چې دا ویډیو یې ما دپاره جوړه کړې ده نو چې څوک ما باندې بروسه وکړي اور ما ته خپلې پرسنل خبرې شیر کړي نو زه به د هغه په مطابق هغه ته تعویضونه ورکوم اور د هغه راز به داسې محفوظ وي چې لکه څنګه هغه خپلې فیملی کې چاته ویلی وي اور هغه راز محفوظ ساتي اوس راځو په تعویض باندې د دپاره به تاسو صفا سوترا ولمبئ اور ځان پورې به خوشبو ولګوئ
سلور وړو صورتونه آیت الکرسی به په ځان او په خپلې فیملی باندې چوف کوي. بیا به دا تعویض په تنهایی کې په کمرې کې کوي چې اغزی کې هیڅوک هم موجود نه وي. او چې کله دا تعویض کوي نو تاسو به چاته نه چې مونږه تعویض کوو، هغه که د محبت وي، که د نفرت وي او که د جدایي وي. بیا که کېدلی شي نو تاسو زعفران اور ارکې ګلاب راواخلئ، او که زعفران تاسو سره اویلیبل نه وي نو تاسو ارکې ګلاب هم استعمالولی شئ. اور که تاسو سره آها هم نه وي نو دا تاسو په سپین کاغذ باندې تور پین سره بالکل دغه شانتي لیکئ چې څنګه خانې جوړې شوي دي، یعنی د سوره خانو والا بکس به جوړ کړئ. نو بیا کې چې ما تاسو ته کم چال درکړی دی 1 2 3 دا ټولې 16 خانې دي. نو چې اول خانې کې کم عادت په شین کلر کې لیکل شوی دی دا به تاسو ولیکئ. بیا به دویمې خانې ته راشئ، بیا به درېیمې خانې ته راشئ. چې کله دا فاینل شي، مکمل شي، نو بیا به دا تعویض په بل طرف باندې واړوئ، یعنی د تعویض شا طرف ته به د هغه هلک نوم ولیکئ چې چا سره تاسو جدایي کول غواړئ. یعنی د نورو دوو هلکانو چې تاسو غواړئ چې دا تعلقات دا رشته ختم شي، ناجیز دی، نو د دې کې به تاسو دا هغه نومونه ولیکئ. اور کته اوس دی خور ویلی دی چې زما دا رشته خوښه نه ده، نو د دې کې به دا خپل نوم استعمالوي. دا تعویض به په شا کې د شا طرف نه به الخوب ولیکي، بیا به دا هلک نوم ولیکي، بیا به بن ولیکي، بیا به د هغې د مور نوم ولیکي، بیا به اعلی خوب ولیکي، بیا به د خپل نوم ولیکي. نو دا جنۍ دا بنت ولیکي، بیا به د خپلې مور نوم ولیکي. دا چې کله مکمل شي نو دا به مومجمه کې د تعویض شکل په ورته ورکي. اور یو بوتل به راواخلي صفا، چې بوتل په سپین کلر کې وي، په شین کې، په سور کې یا په بل کلر کې نه. دا به په سپین کلر کې بوتل راواخلي، په هغې کې به اوبه ورواچوي او دا تعویض به په ماهی کې ننه ورواچوي او بره نه به په ډکن بند کړي. بیا که کېدلی شي نو دا دې په قبرستان کې دفن کړي. اور کا دا هم نشي کولی نو بیا دې داسې کنډر ورته وګوري چې هلته کې څوک اوسېږي نه، او په هغه ځای کې دی دا بوتل دفن کی په ځمکه کې. نو انشاءالله چې دا کور ته راځي دته به د تعویض رزلټ ورکړی وي، ولې چې دا ډېر زیات سخت دی. اور دا تعویض خورې ستاوله مکمل شولو. اوس راځو یو څو نورو کمنټونو باندې چې هغه ماته راځي او زه تاسو ته جواب درکول غواړم، ولې چې هر یو کمنټ ته زه خپله ویډیو نشم جوړولی، ولې چې داسې سوالات وي چې هغه ما په ویډیو کې ویلي وي خو تاسو ویډیو پورا ګورئ نه، پورا یې اورئ نه، سکیپ کوئ، نو تاسو پوه نه پوهېږئ چې موږ څه ویلي دي په ویډیو کې او څه مې نه دي ویلي. بیا هم د هغه سوال موږ نه په کمنټ کې کېږي. یو ورور ته ما تعویض ورکړی و چې هغه تعویض په زعفران او په ارکې ګلاب سره و، نو هغه وویل چې دا تعویض ما ته زعفران اویلیبل نه دي او ما ته ارکې ګلاب هم اویلیبل نه دي، نو زه دا تعویض بل څه سره کولی شم. نو ګوره یو تعویض چې په زعفرانو سره وي نو هغه تعویض به په زعفرانو سره لیکي. اوس دا تعویض چې ما د خور له ورکړلو نو دا په زعفرانو سره یا په ارکې ګلاب سره یا په تور پین سره هم لیکلی شي، ولې چې دا د جدایي والا تعویض دی. اور د محبت تعویض چې کوم دی دا اکثر په زعفرانو سره او په ارکې ګلاب سره لیکلی شي. اور په هغې کې چند تعویضونه داسې وي چې هغه تاسو په تور پین سره لیکلی شئ. کوم تعویض چې شرعیت وي د زعفرانو سره، زعفرانو نه علاوه تاسو په بل هیڅ شي سره هم نشئ لیکلی، نو هغه که تاسو په پین سره یا په سیۍ سره یا په بل څه سره ولیکل نو هغه تعویض اسی فضول دی، تاسو یو نقل ویلو، نو بیا هغه اسی تاسو خپل ځان ټیم ضایع کوئ. نو چې کم تعویض ما تاسو ته په ویډیو کې ویلی وي چې پین سره به لیکي نو هغه تاسو پین سره لیکئ، او چې کم ما تاسو ته ویلی وي چې خالص زعفرانو سره به لیکئ نو هغه به تاسو زعفرانو سره لیکئ. اوس دا تعویض تاسو په زعفرانو سره هم لیکلی شئ او ارکې ګلاب سره هم لیکلی شئ اور تور پین سره هم لیکلی شئ په ډېرې مجبورۍ کې چې تاسو ته زعفران او ارکې ګلاب اویلیبل نه وي. او ډېر وروڼه داسې دي چې هغه په کمنټ کې اجازت غواړي، نو اجازت اخیستنو ته خو ما تاسو ته اسانه طریقه ښودلې ده، نو په کمنټ کې د اجازت اخیستنو تاسو ته ضرورت نشته ده. تاسو چې چینل سبسکرایب کو او په کمنټ کې مو الله اکبر ولیکل نو زما د اړخه تاسو ته روحاني اجازت میلاو شولو، ولې چې د هر یو تعویض زکات وي چې هغه زکات ما ادا کړی وي،
نو دې د وجې نه چې تاسو اجازت نه وي اخیستی او تاسو تعویض وکئ زما چینل نه نو بغیر اجازته هغه تعویض تاسو دپاره هیڅ هم د فایدې نه دی اور چې کله تاسو کم یو تعویض هم کوئ نو تاسو خپل لباس خپل وجود صفا سوترا ساتئ دغې سیفلی تعویضونه شته دي چې هغه تاسو په هر شنده کوی شئ هغه ته د صفا لباس هم ضرورت نه وي او دغې داسې تعویضونه هم شته دي چې هغه تور جادو سره تعلق لري د سیفلی تعویض نه سخت وي نو هغه به تاسو ته زما په چینل کې نه میلاویږي ولې چې هغه د دین او د اسلام نه خلاف دي نو هغه تعویضونه به تاسو ته زما په چینل کې نه میلاویږي چې هغه د چا کور ورانوي یا چاته طلاق ورکوي یا د نورې خبرې دپاره اکثر داسې خلک شته دي چې ناجایز رشتې دپاره تعویض وکړي هغه تورسري یا هغه هلک سره صرف خپل مقصد ته حاصل کړي نو دې دپاره هم زما د تعویضونو چاته اجازت نشته دا به تاسو ډېر په مجبورۍ کې استعمالوئ او اکثر زمونږ ته داسې خلک راځي چې ټوله ورځ زمونږه دم درود او تعویضونه وي وظیفې وي نو که په دې کې چاته جواب لږ شانتې لیټ میلاو شي نو زه هغه نه معذرت غواړم ولې چې زما مصروفیات وي نو تاسو به په دې باندې خفه کیږئ نه ما ډېر مخکې هم څو ویډیو کې ویلي دي خو جوړې هغه ویډیو چا اورېدلي نه دي سکیپ کړي دي نو دې د وجې نه هغو پوه نه دي ما تاسو ته ویلي دي چې تاسو ته په د سکرین باندې واتساپ نمبر میلاویږي که په دې نشو میلاو نو ما تاسو دپاره د دویم واتساپ نمبر په انبکس کې ورکړی دی تاسو په هغه هم رابطه کولی شئ اوس که تاسو غواړئ چې دا تعویض ما ته اجازت میلاو شي نو اجازت اخیستلو دپاره تاسو زما چینل سبسکرایب کړئ او په کمنټ کې الله اکبر ولیکئ زما پښتنو خویندو ورونو دپاره ما دا چینل جوړ کړی دی چې هغو ته فایده اوچته کړي نو دزې کې ما ته ډېر خلک راځي ما سره دومره ټایم هم نه وي چې زه چانه کال اټین کما یا چاته فورن میسیج وکما نو تاسو خپل میسیج کوئ انشاءالله چې ما ته ټایم میلاویږي زه به تاسو ته ضرور جواب درکوم اوس پرې چې ما ته واتساپ باندې یا په کمنټ باندې چا هم میسیج کړی دی هغه له ما جواب ورکړی دی دا چینل ما جوړ کړی ستاسو خدمت دپاره دی چې زه ستاسو خدمت وکړم ستاسو زما تعویضونو نه فایده اوچته کوي خو تاسو لکه د ماشومانو په شانتې سوالونه مه کوئ تاسو ویډیو سکیپ کوئ ما نو تاسو به د هغه تعویض په مکمل ډیټیل باندې پوهیږئ ولې چې زه ډیټیل سره تاسو پوهوم زما ویډیو ستره وي خو ډیټیل سره تاسو دپاره وي چې تاسو په اسانۍ سره پوهیږئ او تاسو نه پکې څه میسټیک ونه شي خو بیا هم تاسو داسې سوالونه نه کوئ چې هغه تاسو ته به هم پته نه وي چې موږ څه سوالونه کوو ولې چې تاسو خپل سوالونو ته وګورئ او ویډیو پوره واورئ نو تاسو ته پته ولګي چې زموږ د سوال جواب باندې ویډیو کې موجود دی دا تعویض تاسو جدایۍ دپاره لیکلی شئ د تعویض بل محبت دپاره تاسو نشئ لیکلی طلاق دپاره یې نشئ لیکلی یا د چا په زړه کې ځای دپاره نشئ لیکلی یا بل یو هم رشتې دپاره نشئ لیکلی سوا د جدایۍ نه اور هغه جدایي چې صرف د جایز وي یعنی تاسو په جایز وي ناجایز تعلقات ختمولو دپاره تاسو ویډیو پورا ګورئ چې تاسو نه پکې میسټیک نه کړي د تعویض ورځ او ټایم مقرر نه دی ته تاسو کله هم کولی شئ خو بهتره دا ده چې دا تاسو په زوال وخت کې وکړئ د زوال وخت یعنی د 12 بجو نه 19 تر 1 بجو پورې ټایم وي که هغه د ورځې وي او که د شپې وي خو د شپې تورسري چېرته تللی نه شي ولې چې دا به تاسو په کنډر کې ښخوئ هغه بوتل یا به په قبرستان کې ښخوئ نو دې د وجې نه دا تعویض تاسو د ورځې وکړئ خو بهترینې ورځې د تعویض دا دي چې تاسو اتوار پیر اور دا منګل په ورځ باندې وکړئ امید لرم ستاسو به دا ویډیو خوښه شوې وي بقیه به تاسو سره په نیکسټ ویډیو کې ملاویږم تر هغه پورې مو په لوی الله سپارم الله حافظ